मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वज़ीर आला अल-यमीन गन्नापुर साहब से मिली, मेरा वादा पूरा हो गया। और मेरा ये वादा है, मैंने पहले भी आपके अबू को और चचा को बोला था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आप मुझे बता दें कौन से पूरे करने हैं, तो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट उन्हें पूरे कर लिए हैं। अभी हम इंशाल्लाह लेटर लिख रहे हैं आपका, और बिल्कुल परेशान नहीं होना। पूरी कौम से मेरी अपील है, वो आपके लिए दुआ करेंगे। ملګرو اخر مازجانی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره ملاقات وکړو او وزیر اعلی ورته دا ډاډګیرنه ورکړه چې ان شاء الله د دې کوم علاج چې دی هغه به موږ भरपूर خپل کوشش کوو چې دا انډیا یا چاینا ته ولیږو د دې کوم علاج چې دی هغه وشي. یعنی 100 ورځې مخکې وزیر اعلی چې کوم دی هغه د دې د پلار سره خبرې کړې وي او ورته ویلو چې تاسو څونه ډاکومېنټس وي هغه تاسو راوړئ او ما سره ملاقات وکړئ. نو کم په دې ایشو چې کم دی هغه خبره وکړو. نن چې کم دی هغه وزیر اعلی خواله تللی دی او د هغه سره ملاقات کړی دی او کم خپل تحفظات چې دي هغه یې ورته وړاندې کړي دي. زه به تاسو سره شریکه کړم یو خبر په سوشل میډیا چلیدو په کم کې چې ویل کېده چې د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز هغې د مازجانې دپاره د ایر امبولینس سروس اعلان کړی دی. نو په هغې کې څه حقیقت هغه نشته، ځکه چې تر اوسه پورې نه د هغه سایډ نه څه خبر راغی، نه په اپیشل پیج باندې څه وشو، خو دا چې کم دی هسې دروغ چلیده. بله خبره دا ده چې کم ندیم نانی کم مشهور ټیک ټاکر چې دی هغه د مازجانې سره ډېر زیات یو هیلپ او ډېر مدد کړی دی. کم آیفون 15 پرو میکس یې وله هم ورکړلی دی، نه علاوه 2 چیکا چې پکې ویلی کېږي چې 500 लाख روپۍ په هغې کې هم دي. نو الله تعالی دې وکړي چې د مازجانې کم علاج وشي او هغه روغ صحتمند شي او د نورو کسانو په شان د نورو همزولو په شان خپله زندگی هغه تیروي. نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د راسې نورو ویډیوګانو دپاره.